د یو شرابي باره کې راځي. یو شرابي و، میخانې طرف ته روان دی، شراب خانې طرف ته روان دی، شراب به څښل، ټوله ورځ به په شرابو کې تېروله، د الله رب العزت په نافرمانۍ کې به ټوله ورځ تېروله. نو میخانې طرف ته روان دی، شراب خانې طرف ته روان دی، په لاس کې ورسره د شرابو بوتل دی. نو په لاره چې څنګه مزل کوي، د په لاره کې په یو کاغذ باندې د الله تعالی نوم صحیح کو، الله پې لیکلی شوی و په یو کاغذ باندې، په هغې باندې دوړې پرتې وې. د چې کله دا کاغذ باندې د الله تعالی نوم صحیح کو، دا کاغذ راواغېشتو، دوړې ترېنه وڅنډلې، هغه چپ کو او په یو پاک ځای کې کېښو. بس دې خپلې لارې باندې روان شو، شراب خانې ته، میخانې ته روان شو. هلته چې د شراب څښل شروع کړل، دې خوا د زمانې چې کوم غټ عالم وي او غټ ولی وي، هغه خوب صحیح کی، په خوب کې د الله تعالی زیارت وشي. الله رب العزت ته وفرمایي لاړ شه، د دغه شرابي چې د بشر نوم او بیا ورسره رستو کې لقب ولګېدو حافي. حافي معنا ده بغیر چپلو ګرځېدونکي. نو څه دا بغیر چپلو ګرځېدونکي ولې ویل کېږي؟ نو چې څنګه دغه بزرګ خوب صحیح کو چې لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه، او الله تعالی فرمایي چې نوې زندګي دې شروع کا، الله تعالی ستا ټول ګناهونه ختم کړي دي. دا چې کوم غټ عالم و، د چې څنګه خوب صحیح کو، راپاڅېدو، ځان سره دا سوچ وکړي چې بشر غټ شرابي دی، په هغه د الله سلام چېرته راتلی شي؟ دا داسې ښکاري چې د الله تعالی طرف نه دا خوب نه دی، بلکې دا د شیطان یو وسوسه راته ښکاري. هغه بشر طرف ته ور روان نشي، بیا اوده شي. د ماسپښین په ټایم کې دا خوب کوي دا بزرګ، بیا اوده شي. چې څنګه بیا اوده شي، بیا ورته د الله تعالی زیارت وشي، بیا ورته الله تعالی وفرمایي لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه، ورته وایي چې ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړي دي، نوې زندګي دې شروع کا. دې چې څنګه په دوباره باندې د الله تعالی زیارت وکړي، الله تعالی په خوب کې وویني، پوه شي چې داسې ښکاري چې بشر د ګناهونو نه توبه ویستې ده، ځکه به الله تعالی سلام را لیږي. چې څنګه راپاسي وایي دا خوب یقینا د الله تعالی طرف نه راته ښکاري. خو ځان سره سوچ وکړي چې بشر خو ماته د شرابخانې نه بغیر بل ځای نشي میلاویدی، د میخانې نه بغیر بل ځای نشي میلاویدی، ټوله ورځ هغه په میخانه کې موجود دي. وربشم هلته به یې وګورم، کیدای شي د ګناهونو نه توبه ویستې وي. چې څنګه دا غټ عالم او د زمانې ولی دې چې روان شي میخانې طرف ته د بشر دپاره، چې دا خبر ورته د الله تعالی ور ورسوي. چې څنګه ورسېدو، د میخانې ورې وډبولو، یو بل کس راووتو. هغه چې څنګه کې چې دا خو مولانا صاحب دی، وایي چې تاسو دلته څه کوئ؟ دې ورنه تپوس وکړي، وایي بشر څه شو؟ وایي په بشر باندې تاسو څه کوئ؟ تاسو خو زموږ د زمانې ولی الله یې، او په بشر تاسو څه کوئ؟ زما یو سره کار دی، دا عالم ورته وایي. وایي هغه په شرابو کې لت پت پروت دی، بې هوشه پروت دی، شراب څښلي دي، د شرابو په نشه کې بې هوشه پروت دی. ورشه لږ شانتې را بیدار کا، او ته وایې چې تا پسې پلان کې راغلی دی، تا سره یې لږ شانتې کار دی. هغه چې ورپسې ورشي دا ملګری د بشر، هغې راپاڅئ، تا پسې فلان کې مولانا صاحب دلته راغلی دی. هغه وایي ما پسې او دلته راغلی دی، په منډه منډه خپې خپې روځي، په زړه کې قدر هم وي، په منډه منډه دا بشر شراب په نشه کې، خو بیا هم په زړه کې قدر وي، خپې دی مولانا صاحب له روځي. وایي چې تاسو څه وایي؟ زه به م اوغوستی یم، څه کار اوس تاسو؟ بس صرف بشر وایي صرف دې خبرې له راغلی یم چې ما خو تا به کیدای شي د ګناهونو نه توبه ویستې وي، د شرابو نه دې توبه ویستې وي، خو هغه خبره خو صحیح نه ده، ځکه چې دا اوس هم شراب څښلي دی. خو دا راته ووایي تا چېرته څه نیک عمل خو نه دی کړی. دا غټ عالم دی، بشر ته وایي شرابي ته وایي تا څه نیک عمل خو نه دی کړی. بشر ورته وایي ما خو څه نیک عمل نه دی کړی. وایي سوچ وکړه څه به دې کړي؟ وایي هېڅ څه مې نه دی کړي. وایي سوچ وکړه څه به دې کړي؟ بشر ورته وایي ها رایاد شو راته. کله چې په لاره تېرېدم، د میخانې ته روان وم، په یو کاغذ د الله تعالی نوم لیکلی شوی و، دوړه پې پرته وه، دغه کاغذ مې راوچت کو، دوړې مې ترېنه وڅنډلې او هغه مې چپ کو، پاک ځای کې مې کېښو، بس صرف اور صرف دا عمل مې کړی دی، نور مې هېڅ هم نه دی کړي. بشر ورته ووایي تا نه الله رب العزت په دې عمل باندې راضي شوی دی، ستا دا عمل الله تعالی ته ډېر زیات خوښ شوی دی. ای بشر
ما په خوب کې د الله تعالی زیارت دوه پیرې کړې دی، دوه ځله مې الله تعالی لیدلی دی او الله تعالی راته فرمایلی دي چې لاړ شه بشر ته زما سلام ووایه او ورته وایه چې ستا ټول ګناهونه الله تعالی ختم کړي دي، نوې زندګي دې شروع کا. بشر چې کله راووتو د شرابو په نشه کې و، شراب اسکلی و د شرابو په نشه کې و، خو چې کله پې د الله تعالی سلام رالو د الله تعالی سلام نشه بیا د شرابو نه هم زیاته وه زما عزتمندو. د شرابو نشې خو کټ ته بې هوشه غورځولې و، خو د الله تعالی سلام نشي ځمکې ته په سجده باندې وغورځولو. په سجده باندې دا بشر پریوتو او په جلا شو چې الله تعالی ته څومره غیرتي بادشاه یې، ټول عمر مې ستا نافرماني کړې ده، نن مې صرف ستا د نوم قدر وکړو، تا په ما سلام راولېږلو، زما ټول ګناهونه دې ختم کړل. هغه شراب بوتل وسره په لاس کې ځمکې له راوغورځئ، ټوکړه ټوکړه کی ماتې کی او الله تعالی ته توبه وباسي چې الله تعالی نن نه پس زما توبه ده، نن نه پس به زه صرف اور صرف نیک عملونه کوم، شراب او نشې نه مې مکمل توبه ده. بیا دا بشر خو خپې بلخپې بهر ته راوتي. نو دا بشر وایي چې ما ته د الله تعالی سلام په داسې حالت کې رالو چې زما په خپو کې پیزار نشته دی، زما په خپو کې کیړی نشته دی، زما زندگی الله تعالی په داسې حالت کې بدله کړه چې زما په خپو کې پیزار نشته دی. نن نه پس به زه وایي خپې بلخپې ګرځم، نن نه پس به زه پیزار په خپو کې نه اچوم، کیړی به په خپو کې نه اچوم. دې نه پس دا بشر په خپې بلخپې ګرځېدو او نیک عملونه یې شروع کړل او د ګناهونو نه یې مکمل توبه وویسته. نو الله تعالی خو ډېر غیرتي بادشاه دی، د خپل بنده سره ډېره زیاته مینه او محبت ساتي. وایي دې به خپې بلخپې ګرځېدو نو په کومه لاره باندې به چې دا بشر تېرېدو په دغه لارو باندې به ځناورو ګن بلا نه غورځوله، ځناورو به سوټې په دغه لاره باندې نه کولې. ولې څوک پې تېرېږي؟ د مخکې زمانې شرابي او پوډري او نشهیي او د اوس زمانې ولیولا پې تېرېږي زما عزتمندو. بیا څه وخت پس یو دوه کسان د دې بشر په لاره باندې تېرېږي. یو کس ناګهانه دی بل کس ته وایي بشر وفات شو. او دې تا ته څنګه پته ولګېده چې بشر وفات شو؟ اعلان نه دی شوي، چا خبر نه دی رالیږلي، تا ته څنګه پته ولګېده چې بشر وفات شو؟ وایي هغه وګوره د هغه په لاره کې د ځناور سوټه پرته ده، د ځناورو ګن بلا پراته دي. چې کله هغه ژوندی و د هغه په لاره کې به ځناورو ګن بلا نه غورځوله. چې کله بیا معلومات وکړل بشر واقعي ده چې وفات شوی و. زما عزتمندو یو شرابي دی، یو نشهیي دی چې د الله تعالی د نوم یې صرف قدر وکړو، الله تعالی د هغه د دې څونه قدر وکړو، الله تعالی ټوله زندګي بدله کړه. زما عزتمندو الله رب العزت د خپل بندگانو نه په وړې وړې خبرې باندې راضي کېږي، خوشحالېږي. الله تعالی زما استاد د توبې په انتظار کې دی چې کله به زما دا بنده زما طرف ته راشي او ما سره به صلح وکړي، ما سره به راضینامه وکړي او ما به د خپل ځان نه خوشحال کړي چې دې زه جنت ته داخل کړم. الله تعالی زما استاد په انتظار کې دی زما عزتمندو.